محترم اوریدونکو د یوې مسلې په باره کې ستاسو مخې ته تفصیل کول غواړم او د دغې مسلې په باره کې محمد پوښتنه کوي. محمد وایي د بعضو خلقو د پښو ګوتې خړینېږي، نو آیا وای په دې اودس ماتیږي او که نه؟ تفصیل وای که لږ وکړئ. نو فقهای کرام د دغې مسلې په باره کې داسې فرمایي چې په محض خړینېدلو د پښو سره اودس نه ماتیږي، خو چې کله ترېنه وینه لاړه شي یعنی د خپل مخرج نه تجاوز وکړي نو بیا یې اودس ماتیږي. پښې یې که چېرته خړینې شي دې سره اودس نه ماتیږي، خو که د دغه خړینوالي د وجې نه وینه خارجه شي او دغه کوم ځای چې خړین شوی د دې ځای نه تجاوز وکړي نو بیا یې اودس ماتیږي. فقهای کرام داسې فرمایي. ففي مختصر القدوري صفحه نمبر 18 کې داسې لیکي: والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. وفي بدائع الصنايع جلد نمبر اول صفحه نمبر 233 کې داسې لیکي: فأما حكم غير السبيلين من الجرح والقرح فإن سال الدم والقيح والصديد عن رأس الجرح والقرح ينقض الوضوء عندنا لوجود الحدث وهو خروج النجس وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر. وفي الفتاوى السراجية وهكذا. نو مسله داسې واضحه شوله چې په محض خړینېدلو سره اودس نه ماتیږي، خو که وینې ورنه تجاوز وکړه دغه د خړینېدلو ځای نه بیا یې اودس ماتیږي. والله اعلم بالصواب.